الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. نن د علمي موضوعاننا یو ډېر اهمه موضوع هغه دا د زموږ وروستي په معاشره کې په علمي معاشره کې بعض الفاظ دا خلک غلط وایي، نو اوس مشهور هم غلط وي، دی وایي هم غلط، اوس یو او صحیح هغه نادر وي. نو اوس یو توری غلط شائع په دا طریقه کې ویل اولادي که صحیح چې نادر وي دا اولاد، خطا شائع باندې توری ویل دا اولادي، که صحیح نادر باندې توری ویل دا اولاد. دا موضوع ده، په موضوع کې سره خلاص. د مثال په توګه لکه اوس زموږ ته په نحوه کې تمييز مميز تمييز دا تمييز ویل اولادي که تمیز ویل اولادي. تمييز دا رقم مستتر، موږ په دې کې ضمیر مستتر دی، خو خلک یې مشهور چش دي ضمیر وایي پکې مستتر دی. اوس مستتر ویل اولادي که مستتر ویل اولادي؟ مستتر ویل اولادي. دا رقم کسایی دی، خلک یې کسایی وایي. دا رقم موږ وایي دا سمعي، دا سمعي ویل اولادي که سمعي؟ اوس صحیح سمعي دی، غلط سمعي دی او مشهور دا غلط دی. دا سماعي مشهور دی او دا غلط دی سماعي، بلکې ته به څه وایې؟ سماعي. نو خلاصه دا شوه چې زموږ موضوع دا ده چې یو توري ثواب ویل چې ثواب نادر وي دا اولادي، که خطا چې خطا شائع وي دا اولادي. نو دا خبره زه د څلورو کتابونو نه درته کوم چې صحیح اولادي در چا در خطا، اگر چې خطا مشهور وي شائع وي، یو د بنایه نه، یو د نزهة القاری نه، یو د فتح القدیر نه، یو د نهر الفائق نه. دا څلور کتابونه. کوم څلور کتابونه؟ بنایه، نزهة القاری، فتح القدیر، النهر الفائق. صاحب د بنایه امام بدر الدین العینی رحمه الله په بنایه کې چې پر هدایه د شرع ده او د هدایه د ټولو شرونه افضل ترینه شرحه تر ټولو بهترینه شرح ده بنایه على شهادة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى. هغه بنایه چې ده من احسن الشروح الهدايه. هغه اوغه د سجود تلاوت په بحث کې وایي البته صاحب د هدايه هغه دا عبارت وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقضى خارج الصلاة لأنها صلاتية. دا صلاتية واي، دا توري صلاتية واي. نو علامة بدر الدين العيني رحمه الله بردا خبر باندې بیا وای دا صلاتية نه دا صلوية ده. نو دای رات باندې کې زتور وایم تی به معنا کوي خارج الصلاة لأنها صلاتية، لأنها منصوبة إلى الصلاة، منصوب ده الصلاة. واعترض عليه بأن هذا خطأ. واي بردي باندې اعتراض سوی دی دا چش ده خطا ده. ولي دغه واعترض عليه بأن هذا خطأ دا دعوه سو دلیل سوی لأن تاء التانيث لا تثبت بالنسب. تانيث تا په نسبتونو کې حذف کېږي، غرض نه پاتېږي. لأن تاء التانيث تا د تانيث چې ده لا تثبت بالنسب په نسبتونو کې. نو بیا والصواب أن يقال صلوية. صواب دا چې څه ووایي؟ صلوية یې ووایي، صلاتية یې. كما يقال بالنسبة إلى الزكاة زكوية، لك بالنسبة وزكاة څنګه ویل کېږي؟ زکویه. واجاب صاحب الدرايه، صاحب د درايه د دې جواب ورکړی دی چې دا خبره البته چې دا سوال په سوي چې دا صلاتیه ولي ویلې دي، خو صلویه به دي ویلې وي. نو صاحب د درايه چې د هدايه شر دغه جواب ورکړی دی سوال څه ویلې دي عن هذا دا سوال چې جواب ورکړی دی څه ویلې بان هذا خطا مستعمل. دا چشته خطا مستعمله ده فيكون خيرا من ثواب نادر. در ثواب نادر نو بالا چش سو بهتر سو.
ورضي الأكمل بمثل هذا اکمل الدین بابردی رحمه الله په دغه جواب په دا رقم جواب راځي سوی دی چې خطای شائعه د اولاده در ثواب نادر په دې باندې اکمل الدین بابردی راځي سوی دی فاجاب بمثله نو هغه سره کوم جواب ورکړ دغه جواب ورکړ دی وګوره پر صاحب د درایه مسرت کی پر اکمل الدین بابردی چې د استاد پر هغه مراد کی څوک باندې کی امام بدر الدین العینی رحمه الله قلت أيوة الزوايا كيف يكون الخطأ خيرا من الصواب دا خطأ بهذا الصواب سنگ خير كيش دا متسوي كيف يكون الخطأ خيرا من الصواب خطأ سنگ در صواب شكيش وهذا لا يقول به أحد دا غنوي خمي در وسن نوي أوريدنيا دا غنوي خمي در وسن وهذا لا يقول به أحد دغه نوې خو مې نن اوله ده چې آیا ورم صحیح سو دا رقم نو بیا دی خپل جواب ورکوي والصواب ان يقال في جوابه ان الفقهاء قصدهم المعاني وكثيرا ما يتساهلون في صور الالفاظ لان جل قصدهم المعنى اصل جواب دا چا خبره سوه د امام بدر الدین العینی رحمه الله دا د رد چونکې ډېر واضح دی نو ځکه مې درته در ټول در مخ دی رانه او دای قدیم هم دی په دې نزهة القاري والا بیا وایي دغه یو مضمون قایموي پر 352 صفحه باندې وایي خطأ شائع خیر من ثواب مهجور ثواب مهجور دا نه دی ښه خطأ مشهوره ښه ده داسې بیا استفهام انکاري نشان په اخر کې کوي دا نادره دا نشانه سیمان میږي وروسته څه وایي مقوله غیبیه دا چی شته یو غیبي مقوله ده اطلقها صاحبها بس د دې وایونکي مازې څه په وکړه هغه راوغورځوله ناشریته واخذ بها كثير من الناس ډېر خلک ونیوله والحق حق خبر ان الصواب صواب چې صواب چشتي والخطأ خطا چشته خطا مهما شاع وانتشر چې ارڅونه ځل عام سي ارڅونه ځل نريسي صواب دي خطا چشته خطا وأن الأخذ بالصواب هو الأصل فشابني والكيس ده أصل خبره وتصويب الخطأ هو الواجب خطا ولا خطا كي دا واجب ده چور ویشه ما کوه دا خطا ده سیو ځکه په دې کې بعضې داسې توري راځي چې دا د احادیثو توري وي دا د قرآن اوس جهاد خلک جهاد وایي اوس دا جهاد خو د قرآن توري دي وجاهدوا في الله حق جهاده او جهاد په عربي کې خراب هم ځکه ته وایي تاسو دغه وګورئ دا د ابن الاسیر چې کوم پر لغاتو باندې کوم کتاب دی دا د حدیث لغات سره جمع کړي دي النهایه في غریب الحديث والاثر په دې کې دا د جهاد توري نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بارض جهاد دغه روایت پکې راوړي او جهاد قتال فی سبیل الله ته د قرآن توري وي د حدیث توري وي کله شعبان اوس په حدیث کې راغلی دی شعبان نه دی صحیح شعبان په حدیث کې راغلی نو د حدیث توري غلط وایه نو دا اوس ښه خبره دغه څو کتابه سو دوه کتاب دریم امام کمال الدین ابن الهمام رحمه الله ده هم په خپلو الفاظو باندې دا مسله رد کړې ده په دغه ځای کې دغه چې دا صلاتیتون ویل سوې ده دی عباره وایي په دا فتح القدیر کې فتح القدیر هغه نه جلد فتح القدیر کې اول جلد 402 صفحه ده هغه نه جلد هغه لس جلد والا فتح القدیر چې چا دی په هغه کې بیا دویم جلد 14 صفحه صحیح سو هغه کې دی داسې وایي ثم صواب النسبة الصلوية دا صلاتية چې وایي لاندې چې پراشه وایي ثم صواب النسبة الصلوية بیا صواب دا دی چې ته څه وایي صلوية وایي برد ألفه واوا وحذف التاء چې دغه الف را بدل کې په واو باندې صلات دی هغه د صلوي په دا په واو بدل کې وحذف التاء په صلاتون کې چې کومه تاء ده څه په وایي حذف وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث أي مذكر چې داغه نسبت و مؤنث ته کېږي هلته دوی دا تا حذف کوي چې کله دوی داسې ول اذا كانوا چې کله دوی داسې ول قد حذفوها چې دوی حذف کوله ها دا څوک یې حذف کوي ها دا څوک دا تا تانیث في نسبة المذكر إلى المؤنث چې د مذکر نسبت مؤنث ته کېږي هلته دوی څه پکې دا حذف کوي
كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا لك د يسړي نسبت چې ته بصرې ته کوې معنا یو سړی د بصرې دی د ده نسبت ته بصرې ته کوې نو فقالوا بصري لا بصرتي هلته بصري ویل کېږي څه شي نه ویل کېږي بصرتي نه ویل کېږي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المؤنث ځکه ګوره که په مذکر کې دا پاتې سي دا تا نو په مؤنث کې به بیا دوې تاوې سره راجمع کېږي ځکه چې د ښځې نسبت بصرې ته کوي نو بیا به څه شوی بیا به بصرتیتون وایي نو د هغه دوه تاګان څه چې هلته سره جمع کېږي د هغه وجه څه دی په مذکر کې لا دا کار کوي چې د مذکر نسبت بصرې ته کېږي نو دی څه وایي تا حذف کوي نو په مؤنث کې خو په طریقه اوله حذف کوي داسې وایي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المذكر مؤنث فيقولون بصرتية كانوا دي مجبور سي بصرتية يوي فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث كده المؤنث نسبة المؤنث تكيج ألت خو بطريقة أو لا حذف كي زكا دي جيري حذف كي فمذكر كلا داتا بصري واي بصرتي نواي دا ابن الهمام بيوبل قسم بردا مسألة عند الرد وكي ابن الهمام دا خبره علامات تحتوي رحمه الله فحاشية تحتوي على مراقي الفلاح فديك رانا كالكريدة علامة محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي رحمه الله فرد المحتار على الدر المختار كده الرد المحتار ده مضاف لدي ده الرد مضاف المحتار مضاف لدي ده بدارك الرد المحتار أقبل الدر المختار أقبل موصوف بالصفات ده كتاب نمو مزدكي نرد خد ده كتاب نمو ده أمك تقول ولا غلط لي الرد المحتار ده تشتي الرد مضافي ومحتار أو ألف لام الرد نستا المحتار ستا أو الدر المختار بديك أمبر الدر باند ستا أمبر مختار أقبل موصوف بالصفات فبوس واس نو دا شامي رحمه الله متنكل کړی ده څو کتاب وسه دا ګوره دا ابن همام د عیني شاګرد دی خو دا د عیني خبره د عیني په طرز نه ده نقل کړی د په خپل طرز نقل کړی ابن همام د عیني رحمه الله شاګرد دی د ابن حجر عسقلاني رحمه الله شاګرد دی د عیني شاګرد تذهيب التاج الجيني بترجمة البدر العيني الضوء ده كوسري صاحب كتاب ده عيني بترجمة هي كتاب لكل ديشني رسالة تذهيب التاج الجيني بترجمة الإمام البدر العيني أو ده رقم ده الضوء اللامع كم ستا فويد بهي كم ستا ده على تبرتي كتاليس شو كتاب مدر طول دري يوبل النهر الفائق ده بر كنز باندې ده پر چا باندې ده چونکه کنز والا لکه هدايه والا چې صلاتیه ویل ده نو کنز والا علامه نسبی ام صلاتیه ویل ده نو بحر رائق تقریبا هغه د فتح خبره نکړ کړه خو د بحر رائق ابن نجيم کوم ابن نجيم څوک ابن نجيم مرتبه ابن نجيم سره دواړه سره ورونه دي څوک سره دا بحر رائق چې کله دي دام ابن نجيم دا مشهور ده النهر الفائق چې کله دي دام ابن نجيم دي خدای کشر ور د بحر د چې دي هغه د لسمې سدي د څویمې لسمې سدي په خوا د زموږ مرګري یو ملاو زموږ مرګري خو نو خو یو ملاو لا قاری رحمه الله یادوي د زرمې سدي زرمه سدي چې دا په دنیا کې د وسه پورې نه دراغلي او نرته نه وي څویمه سدي دا یا لسمه سدي ویل کېږي یا زرمه سنا ویل کېږي سنا زرمه صدی نسته د په تاریخ کې دا رقم غلطي مو کوي چې عدمونه په شرمیش ولا القاری رحمه الله د زرمه صدی مجدد څوک لا القاری رحمه الله د چش مجدد د زرمه صدی په دنیا کې نه راځي پر موجودي دا لسمه صدی دا یا زرمه سند زر کان نو هغه ابن نجيم چې البحر الرائق ولا غب نص او یاکی وباطي زين الدين ابن ابراهيم ابن نجيم دا بل دا نهر فائق والا سراج الدين عمر بن ابراهيم ابن نجيم دا سراج الدين یو زين الدين ابن نجيم یو سراج الدين ابن نجيم سراج الدين ابن نجيم دا په یو زر پنځه کې وفات شوی په یو زر پنځه کې شنو د څوېمې صدۍ سره یو ولسمې صدۍ سره د څوېمې صدۍ سره یو ولسمې صدۍ سره او علي قاري رحمه الله لکه مولوي صاحب چې ویل د زرمې صدۍ مجدد دي علي قاري رحمه الله هم د یو ولسمې صدۍ هغه د یو لسمې صدۍ دي د څویمې صدۍ دي د یو لسمې صدۍ دي علي قاري رحمه الله خو بهرحال دا په یو آن کې دوې غټې غلطۍ دي چې علي قاري رحمه الله د زرمې صدۍ مجدد و په یو آن کې څو غلطۍ دي یو خو په سند ده کې او بل بیا زرمه صدۍ خو نو بیخي باید اوس نو راسي د ابن نجيم رد بیا واغ
هغه چې صاحب د کنز الصلاتیه ذکر کړی د دی وی قیل الصواب بالنسبه الصلويه معنا یې وکړي الصواب بالنسبه الصلويه رد الالف واوا وحذف التاء چې الف واو بدل او دا تا څه په وسی بیا دی وی واجيب دې ته جواب ورکړی سوی دی بأن الخطأ المستعمل عند الفقهاء خير من الصواب النادر يتدا جواب كوتش بأن الخطأ المستعمل خطأ تسبكي شائع المستعمل عند الفقهاء خير بهتر من الصواب النادر در نادر صواب ولا يخفى ما فيه ولا يخفى دې نظام کوه دا چې نو ډېر مشکل ست دا ته دې چې خطا در ثواب څه پکېږي او لا سي مختار سي دا بیا د نهر فایق ولا ابن نجيم هغه خپل نهر فایق کې عین پر ځای کې نو خلاصه دا شو چې خطا ده ثواب دی ثواب اولادي خطا ویل چې دی هغه نه دی جایز او دا خطا به واجب ده چې هغه ته وروشي چې صحیح وای ځکه دا د حدیث توري د قران توري هغه بیا خلک خطا وای سبحان ربك رب العزه عما يصفون